د حج چې د مور پلار د طرف چې کله مړی یا د عاجزي چې هغه نشي کولای نو به کولای شي فرضي حج هم ته کولای شي نفلیم کولای شي فرضي حج خدای تعالی طرف کیږي حج عن نفسك ثم حج عن شبرما یو سره داغه طرف چې حج کاون رسول الله لو ځان نو کې به د بل نو دته نیابت بالحج وایي کنه او دا نفلی حج هم کولای شي دا مور براسه احسان کوي اسلام مور حج نه کړي دې پر حج وکاو او دایې د طرف دې شي چې لبیک عن امي الله تعالی تابعدار د مور د طرف بس ټول حج به وکا او اجر به دایې شي او تاسو الله تعالی د والدینو سره د احسان د بر الوالدین اجر درکړي بر الوالدین اجر به ملاوي شي لکه کار کوي دا شته یو صحابي راغی یا رسول الله پلار د طرف حج عمره کولای شم ویا حج عن ابيك واعتمر د پلار د طرف حج وکړه عمره مو کنه صحیح کې حدیث دا تاسو کوم اراده کړی د خیر کار دې کړی ان شاء الله ویک الله توفیق درکړي والدین سړي غټ احسان دې دا قبر دایو الله پر اخر کوي او د بچو نیکی پس د مرګ د مور پر صدا ده چې یو نیک عمل ولو کې لکه حج ولو کې عمره ولو کې صدقه ولو کې دا کوي مونږ نه نشي کولای او دا کولای شي روزه کې په پاتې و نه غول نه ولې چې کو چلتا په پاتې نو نه پلیرو جیبول نه نشي دا نه کول نشته صحیح حدیث کې راغلي خو صحیح حدیث کې نه دي نو دا حج عمره خو راغلي دا خسیر وایتونه کې دا بالکل ښه کار دی ها الله توفیق درکړي الله دنیا او آخرت ښه کړي. Don't forget to like and follow Rana Studio.